برکت دادی چې یو سړی پکې نفل وکړي نو الله ورله اجر د فرض ورکوي، او چې فرض پکې وکړي نو یو فرض په 90 دی، نو نفل پکې په فرض شو او فرض پکې په 90 شو. دا د دې میاشتې خصوصیت دی. صرف ته چې 2 رکعاته نفل مونځ وکړې د رمضان المبارک په میاشت کې، دومره اجر الله درکوي لکه د سحر 2 رکعاته فرض مونځ چې وي. ملګرو دا ویډیو د الله د رضا لپاره لایک کړئ، کمنټ وکړئ، چینل سبسکرایب کړئ. او فرض مونځ چې پکې د سحر 2 رکعاته وکړي نو دغه مونځ یو په 90 دی. د 90 مونځونو عمره اجر الله لیکي. شهر عظیم شهر مبارک، ډیره د برکت میاشته او ډیره لویه میاشته چې الله پکې فرض په 90 کوي او نفل پکې الله په فرضو کوي. چې کله د روجې اوله شپه شي یو فرشته آواز وکړي، د روجې په اوله شپه یو فرشته آواز کوي، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. آواز وکړي، یا باغی الخیر، اے تلاش کون کیا د نیکی، اقبل را مخامخ شه، د نیکو میاشت راله را مخې ته شه. یا باغی الخیر اقبل، اے د نیکی طلبګار را مخامخ شه. څوک چې نیکی کوي را مخې ته شي، اقبل را مخامخ شي. و یا باغی الشر اقصر، اے د شر طلبګار بن شه، ادرېږه بس. اے د خیر طلبګار را مخامخ شه، اے د شر طلبګار بن شه، بن بس. دا د شرونو میاشت نه ده، دا د خیرونو د برکتونو میاشت ده. یا باغی الخیر اقبل، اے تلاش کون کیا د خیر را مخامخ شه، را مخامخ شه. نیکی کون کیا را مخامخ شه، د جنت حاصلون کو را مخې ته شي، ثواب حاصلون کو را مخې ته شي، را مخې ته شي. میاشت راله یا باغی الخیر اقبل، منادی آواز کی د رب د طرف نه، را مخې ته شي، را مخې ته. او اول شپه به د رمضان المبارک فرشته اوازونه کوي او موږ د اول شپې نه بنیاد کیږو چې تراویح ونکو، بس قصه ختمه. اول شپه او د رب د طرف نه منادی اوازونه کوي، یا باغی الخیر اقبل، اے د نیکو طلبګار را مخامخ شه، را مخې ته شه. د نیکو میاشت شروع شوه، د سیزن میاشت ده، د نپې میاشت را مخې ته شه. او دی د اول شپې نه بنیاد کیږي، بس تراویح پرېږدي. تراویح شروع او دی په بیټک کې او په دکان کې ناسي، او دی په کور کې ناسي، او دی په لارو په کوڅو کې ګرځي. اولنې بنیاد د رمضان المبارک دی خطا کیږي. نن تراویح شته او نشته، لنډې دي که لنډې او که اوږدې، راځه اسې نه چې نن د رمضان المبارک اوله شپه. حدیث مبارک کې راځي، اذا دخل رمضان، چې کله رمضان را داخل شي او د رمضان میاشت راوخیږي، فتحت ابواب الجنه، د جنت دروازې کولو شي، د جنت دروازې کولو شي. وغلقت ابواب جهنم، او د جهنم دروازې بند شي.